چې کله هم تاسو د امازون بزنسمنان ګورئ یا عام طور څوک چې کمپنیګانې لري بزنسونه شروع کړي دي او فکر کوئ چې اوه ما نه خو چانس خطا شوی دی دوی خو میلیونران شو زه پاتې شوم لیکن دا فکر مکمل غلط دی ځکه چې موږ څه شی کوو موږ دا فکر ځان سره لرو چې زم دغه بزنس کې خپل ټول سره زر کور کې خرڅ کما ځمکه خرڅ کم وای چوما زه هم کامیابېږم موږ ټول د کامیابي پلان نیولی لیکن د ناکامي پلان نه نیولی زه به تاته څه سټاټسټکس وایم چې اوس نمبر څه شی وایي تقریبا زرهاو بزنسونه مطالعه شوي وو په لین سټارټ اپ کتاب کې لیکل شوي دي چې اول کې بزنسونه چې کوم بزنسونه شروع کیږي دا په اول کال کې 80% بزنسونه ناکامیږي که اول کال کې ناکامه نشوي دغه کوم چې 60% پاتیو د دې ډلې نه 80% بیا په 15 کلو کې ناکامیږي که کوم بزنس په 15 کلو کې ناکامه نشو دا په 10 کلو کې ناکامیږي یعنی ډېر غټ پروډکټونه ناکام شوي دي مثلا د مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر وګوره ناکام شو ته د مایکروسافټ وینډو تلیفون وګوره ناکام شو نوکیا وګوره چې څومره غټه کمپنۍ وه ناکامه شوه یعنی موږ کولی شو چې زرهاو مثالونه راواخلو چې کمپنیګانې چې 15 کاله 6 کاله 10 کاله په چلیدل ناکام شوي دي هدف مې څه شی دی چې کله هم تاسو داسې کورسونه ګورئ یا نور کوم مواد ګورئ تاسو وایئ چې راشه او ته کامیابېږي د دې دا معنا نه ده چې ته ناکامیږي نه ستا د ناکامي چانسونه ډیر دي نسبت د کامیابي نه نو همیشه دپاره ته چې یو ځای کې ځان داخل کړې نو ته باید دواړه په نظر کې ونیسې هم کامیابي او هم ناکامي متاسفانه موږ د کامیابي خوبونه یې نو زه به دا موټر اخلم دا سفرونه به کوم دومره خپل به زه زکات ورکوم دومره صدقې به ورکوم جوماتونه به جوړوم په دې خیالو کې یو موږ ناکامي ته پلان نه تړلی نه دواړو ته به یعنی فکس برابر پلان به جوړی وته نو همدا دلیل څه شی دی چې موږ څه شی باید وکړو په طریقه څه شی ده اول دا ده چې خپل مارکیټ ریسرچ وکوه چې کوم شي کې غواړې بزنس وکړي د باندې زه کورس لرم انشاءالله اپلوډ به شي چې څنګه باید یو بزنس سټارټ شي او څنګه یو نظریه باید وکړي دا واقعا ښه نظریه ده دویم هغه کسان چې په دې فیلډ کې کار کوي واقعا کامیاب دي هغوی نه زده کړه چې هغوی کومې قدمونه واغستل څه شی وکړل چې کامیاب شو بدون د شک چې یو سړی نورستان ته رسېدلی دی نو هغه ته لاره معلومه ده نو که ته د هغه نه پوښتنه وکړې نقشه ترې واخلې ته نورستان ته رسېږي یعنې دا یو هدف کیدلی شي یو طریقه کیدلی شي لیکن دا نه دی چې 100% ته رسېږي یعنې دا یو عادي مثال دی لیکن ته کولی دوی طریقې زده کړې نو په همدې دلیل باندې موږ په یولرنا کې مختلف کورسونه لرو تا ته دغه طریقې ښیو لیکن تا ته موږ دا ګارنټي نه درکوو چې ته حتما میلیونر کېږي نو په همدې کورسونو کې د امازون کورس د شاهد انور په خپله ریکارډ کړی دی په یولرنا کې اچولی دی کوم کسان چې مخکې نه سب دي هغوی ته مکمل فری دی کوم کسان چې سب نه دي نو کولی شي چې ویل ولې دوی هم فری لوستلی شي ځکه یولرنا کې موږ 3 ورځې ټرایل پیریډ لرو 3 ورځې کورس ولله ځان کینسل کړه 1 روپۍ هم نه چارجېږي نو دغه طریقې تاسو لوستلی شئ لیکن هرګز دا به ته فکر نه کې نه ساتې چې ما د شاهد انور کورس ولوستو او اوس زه پکې یو $10,000 کورس سره مې خرڅ کړل ځمکه مې خرڅه کړه وا مې چول او راتلونکي کال زه میلیونر یم نه وروره ته به صحیح د کامیابي پلان کا لیکن ناکامي هم پلان کا ځکه ستا چانسز د ناکامي ډېر زیات دي نسبت د کامیابي نه دا په نظر کې ونیسه